تکلیفونو زحمتونو په تېر شوي دي شیان غوټیان رنجان او نور تکالیف ورته پېښ دي الله دې د دې ستړیاوې هم په خپل دربار کې قبول کړي ګران او ځورېدلي ملته غواړم چې ستاسو سره په اوسني حالاتو باندې یو څه خبرې وکړم او څه وضاحت ستاسو حضور ته پېښ کړم محترم ولسه شل کلن تاریخ او لوی امتحان د پروردګار عالم پر تاسو تېر شو تاسو او ستاسو بچیانو چې کوم مجاهدین دي دا شل کلنی جهاد یې په داسې سختیو قربانیو بدخادیو بندیخانو چاپو هر قسم مشکلاتو ته ځانونه سپر کړله الله جل جلاله همدغه عظیم نعمت ورته برخه کړي خو ګرانو وطنوالو نر او ښځه ځوان او زوړ سپین ږیري ټولو ته دغه وینا کوم چې محترمو اوس بیا موږ او تاسې د یو بل امتحان سره مخ یو هغه دا دی چې دا لوی نعمت پروردګار عالم زموږ او ستاسو نصیب کړي چې هغه درې شیان دي او مجاهدینو محترمینو ستاسو سره د الله جل جلاله په نصرت د درو شیانو وعده کړې وه یو شی دا و چې موږ به تر خپله وسه کوشش کوو چې د دې ملکه څخه دغه د کفارو ټغر کړل شي اشغال د دې ملک ختم شي پر ځای باندې اسلامي حکومت و نظام راسي او امنیت په ټول ملک کې خپور شي او ګران ملته ستاسو سره چې د مجاهدینو وعده کړې وه چې اشغال به ختمېږي تر هغه وخته به موږ جنګېږو او په دې ملک کې به اسلامي نظام حکومت راځي تر هغه وخته به جنګېږو او په دې ملک کې به امنیت راځي ټول مسلمانانو حقوق او ځانونو مالونو نفسونو ټول به محفوظ وي څوک په ضرر نشي ورسولی دا درې سره شیان الحمدلله د مجاهدینو چې کومه وعده کړې وه ولس ستاسو سره پوره کړله اوس نو خبره دغه ده چې ملته پر تا باندې د دغه نعمتونو شکر لازم واجب دی نو محترم ورور څه خبرې اوس زه اورم خدای دې نه کړي که د نعمتو شکر ادا نه شي ناراضي ښکاره کېږي د امارت په حق کې بعضې اشخاص ناپوه اشخاص داسې څرګندونې کوي چې سړی ویلېږي چې یا الله که د دې عظیم نعمت شکر ملت ادا نه کړي نو په یو بل عذاب به دا ملت اخته شي د یوه طرفه چغه ویل کېږي چې د کار میشتوالی دی امارت چې راغلی دی نرخونه لوړ شوله سبحان الله دغه به انصاف ای ملته چې دا د نرخ لوړوالی د امارت سره راغلی دا نیشتي د امارت وجود سره راغله دا کښتۍ چې موجوده ده په دې ملک د امارت سره راغله او که دا مخکې موجوده وه په دې ملک کې دا مشکلات موجود وه